چې یو سړی و خر ساتلی نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله چرته سره چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړه چې هلکه ستا نور څوک دي خو یو ته یو دی دا خر دی او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي نو دا داسې ښه مری ده راشه دی خر ته یې په غاړه کې واچو نو ملغلره خر ته په غاړه کې واچو چېرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده دا خر والا ته پته نشته چې دا د 100 روپو ملغلره ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه نو خر والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم وی په سوی ورکې وی خو چې څه دې راکړه هغه ورته یو 10 روپۍ رایستي دي نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خر کېده 10 روپۍ چې خره والا کتلی دي لیونی شوی دی او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه هغه سړي له یې ورکړه او اوس په یو منډه روان دی چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه عالمه جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 100 روپو ملغلره ده او خروالا ځان له په منډه روان جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه ډېر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو دپاره یې څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ کړي څه زمانه پس بادشاه ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خیږي اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او دا خوله یې پرانیستی شي او داسې وازه خوله ونیسي نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي که یو ساس کی باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ او که دې سپای حرس وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم ساس کې تم نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي خو د دواړو قیمت د هغه یو عمره نه وي بیا نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصاں پر نشد کاسه چشم حریصاں پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد وایي د انسان دا سترګې دي دام د حرس نه ډکي خو چې لږ شی راشي ورپسې نور وی چې نور راشي ورپسې نور وی تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپای چې دویم ساس کې تخله وازه نیولې ولري نو قیمت یې کم شي زما عزیزانو بادشاه وی چې ما ته ملغلره پکار ده خو هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپای کې یوه وځي دې جوهري ووی چې ما سره شته منډه کړې ده او بکس یې راغستی دی چې پرانیستی ده چې ګورې ملغلره 2 ټوکړې پرته وه دې جوهري ورته ووی چې بیړه دې تباه شه د خره په غاړه کې خروالا اچولې وي نو نه ماتېدې او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شوه ملغلره ورته ووی چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شه خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده کلیزه به خره ته غاړه کې نه اچول نو اوس ما ته ولې شوې ما ته ځکه شوم چړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلوم او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپۍ که خروالا زه د خره غاړه کې وم خو هغه ته زما قیمت نه معلوم تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست د پاکستان مسلمانان کافر کا په قیامت کې دوزخونو ته ځي او په عذابونو کې مبتلایي
वागी तक कीमत न दे मालूम द सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न और तक कीमत मालूम दे द कुरान, न और तक कीमत मालूम दे द हदीस द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तासु बदबख्त कौम सबक वाए च द कुरान गुंदे अजीम किताब मौजूद दे, द हदीस गुंदे अजीम कलाम मौजूद दे, और उस्ताद मुल्क फैसले द पेरंगी पर कानून कीगी। मुल्क द मुल्क बखावरज न गोरे, मुल्क द मुल्क दा द जैद अमर बकर खबर न दा, मुल्क द मुल्क बखावरज न गोरे। दा प कचरो की च पलकुनो खलक वलाड़ी और द जिंदगी फैसले द पेरंगी ताजीरात तवड़ी हुई, दा खलक बसंग खब कुरान गुंदी अजीम कलाम पदे अलमारे के प्रोत पे दूरी पे प्रतीवी माशुमान वाला रोले गई कि वर्ष का सबक वे कनवे कुरान को बहुशले लगन दा गुंदी अजीम कलाम मौजूद दे और तद जिंदगी फैसले द पेरंगी कानून तवड़े कीगी बच उस निजाम इस्लाम और निजाम इस्लाम चगे वाए निजाम इस्लाम चला वल्स दकन ब्याद निजाम इस्लाम चगे वहा पर निजाम इस्लाम अवल जान पोए का अब बे खबर अदा चरोटी खलास डीर दी हाँ कू कोलो वाला डीर दी, लेकिन निजाम इस्लाम ओहो पे जना च निजाम इस्लाम तवाई निजाम इस्लाम दे तवाई च सरदार कौनैन वसियत को यो अमानत प्रे को सहाबा होता च जदर न लाड़म और दा अमानत ते कदा अमानत हम खियानत को होगर किए और का अमानत महफूज सातनो न बोल बम्बालाई। सरदार कौनैन वफात शो, इख्तिलाफ शो अहले मक्का और अहले मदीनाओं के, अहले मक्का और अहले मदीनाओं के अफसोस को पागा खलको चे खाली परोटा दर न कुरान हेर शो, पचाई दर न कुरान हेर शो, दयो चर्क पाडू की दर न कुरान हेर शो। कुरान को अटल कानून दे, अटल या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। अल्लाह वही दाखिल शई पटोल इस्लाम की, दाखिल शई पटोल इस्लाम की। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और तासो ताबेदारी द शैतान दलारो मकवाए। नंदा खबर संग के सखूशु कन सखूशु कन सखूशु सौशु राशि चा सशीदी चनन द लाहौर जंग अखबार के दर तोखेम चा सशीदी कम्मल की चे तरो सपूरे डमे समय नशवे नुदा नूर खलक बसंगा शमश डमे समय नशवे यो डमन आगे त मलक तरन्नुम वही सशेवरता वही मलक नु मलक तरन जब बल सोक सग्रमो बल सोक सग्रमो अदा वर्षक बन के वही सूर्य शवे दे कच चल शवे दे नु कला बई यो श्राप शी मलक तरन्नुम बल बसोक सग्रम है तासु साल जोड़ करे दे पकूरनो के दस्तासु कूरुना सशे दे अगा कूरुना चे द मारगानो नर चर्ग बे पकोर के न सातलो नर चर्ग अगा कूरुना नन द डंतो बाडी दी आ कूरुना नन प शर्मुन शर्मी दिली दी चाना बगिया वै मनस बगा नगा हरगिज न नालम मनस बगा लगा हरगिज न नालम के बामन हर ची करदाश ना कर द कौम साल दे द हुक्मरान तबके साल दे कईगी बस बस पाकिस्तान यो मसले तपाते दे ची मुलाना तपोस कवई ची जी का वोट वर्कू कवर नुकू जैसा खबर है वोट वर्कू कवर नुकू वोट वर्कू कवर ते तरसा नहीं पोई सर दे द चरगानो चटूशा तो तरसा पूरी पता न लगी दिली जिसके तो मुझे आदि प्याजा से इजान ने जो वोट वर्कू कवर नुकू all right तपोस रना चाहो को दा देर फड़ागा कुना पदी सुप्पे मातो जददा से बेजमीरा कौम मुलाने जददा से बेसड़ी तोबा कौम मुलाने ददे इस्लाम सरत सकार दे ते खबर इस्लाम सरत सकार दे तासु द कमादा से पे इस्लाम मड़म मड़े
چاله په دا یو ټکي کې چرته ګناهګار نشي خپل کار کوي کار ساره راسي مانه څوک است په کار کوي درته کوم قوم چې تر اوسه نه پوي دینه پس به څه پوي وای مار چې سوري لرور شي هغه هم سم شي ته د ګور غاړې لراغله سم نشي سم نه نظام اسلام وای څه نظام اسلام معنا څه ده نظام اسلام دیتا وای اهل مکه اهل مدینه کې اختلاف پرې وای امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وای چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکینا مهاجر راغلی یی تاسو سکار دی امیر به زمون گئی د مدینه د خلق بیا ویل من امیر ومنکم امیر یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق وی ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی اب د قریش نه نو اے اهل مدینه تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی هغه والله قال رسول الله هكذا دا د پیغمبر حدیث اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریش نه نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم نو خزانه ته بوت بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر بیا ورته خزا وای چې انار ته مړ کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا وړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار رو اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړی ابوبکر له ورکړه هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړ ماښام کور ته راغی وی انار وی بیبي انار خو له څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړ او آرډر مې وکړو چې دین بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوډر رالیږئ معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کولی نظام اسلام دې ته وایي قرآن کریم نسخه وه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغي لیکلی شوې وه دا نسخه د سردار کونین نه رستو د قرآن پرته وه یو غزا وشوه پکې ډېر قاریان شهیدان شو حضرت عمر راغی او ابوبکر صدیق ته ووی چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کیږي هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي ابوبکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله په خدای مې دې قسمي که زه هغه کار وکړم چې کوم کار پیغمبر نه کړی پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه نو زه هغه کار څنګه وکړم چې کوم پیغمبر نه کړی دې ته وایي نظام اسلام چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړي نو زه ورته نه لاس کوم نن تاسو وګورئ سهار ریډیو لګېدلي جائیں گے جھوم جھوم کر ریفرینڈم کے لیے واہ واہ نظام مصطفیٰ واہ واہ نظام اور سره دبلې غږی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه دبلو سره اغسته کیږي چې هغه به وي چې کوم ځای دا आवाज هم رسي هلته د خدای لعنت وري نن په ملک وګوره یو غزل یو چاربیته بې د خدای او د رسول د نوم نه نه دي ورسره دبلې غږی سانجام به د قوم وګوره که تاسو پلان عربو کی کیږي او پلانی کی کیږي عربو کی کیږي عرب د ځان لغرق دي ټول 10 لکه يهود دي او ټول عرب په مخکړي دي بیړای ولا تبا
په دنیا کې مالدار قوم کده مسلمان دی او په دنیا کې د یو قوم غیرت دا وخایه چې شل کاله وشو قبله اول بیت المقدس د یهودو په قبضه کې د تر اوسه نه د خلاصه کړ دا غي پیسې خو ټوله تاو ما وخوړي دل تراشی دا ټپوسان او مارغان را ټولې په درې درې او څلور لکه روپے یو مارغان دلته تفریګاونه جوړ کړیو مونږ ورته تالاونه جوړ کړیو چې راځه ورته بربند لام وای هر شی به کې ملایي عرب خبره مکوا مسلمان خبره کوا چې نن د مطلق مسلمان څه پوزیشن د هغه وصیت متعلق چې کوم وصیت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو چې ترکت فیکم امرین کتاب الله وسنت عزیزان سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو اوس زکات نه ورکو مونږه ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي جهاد وکړي ویو سرونه قلم کوي حضرت عمر ورته راغی لګ نرمی کوا پیغمبر خو به نرمی کولا ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر که نرمی کولا نو هلته قرآن نازلېدم شروع جبرائیل راتلم شروع اوس دین مکمل شو یا به کفر یو یا به اسلام دیتا وی نظام مصطفی دیتا وی نظام اسلام 102 سال دا ابو بکر حکومتو 102 سال عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده 15 سيزونه و د بیت المال ور سره بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شوی یو خوا چې ململه به د دې پای راو باسي یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري 2 جوړې جامې وې یو د اوړي او یو د ژمي یو لوی صادر او د خامتا چې دا به اغوندیم که مړ شیم دا به دې کفن وي زما عزیزانو چې مړ کېده لورې ورته ناسته وه بیبي عایشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 15 سیزونه دي زما په کور کې دا 15 واړه په منډه 100 عمر فاروق ته داخل کا ستور کې جمع کا زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام دی ځکه چې خدمت به منقطع شي چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه د پاره حرام داس دیته وی نظام اسلام د نرستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شو چې دی ورغی عمر فاروق ورته داسې وکته خو چې وی کته نو هغه باندې لړزه ولګېده پا سفیر لړزه ولګېده عمر فاروق ورته تعال لا تخف راشه یریږه ما ولې ورته زه سفیر ام صاحب دا کاغذات مې راوړي دي خو یو ورس کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامته په تنزل کې پرې ناس په ځمکه کمیس ته ټاکای ګنډې او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه راوست خالي په کتو اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي مونږ خو داسې څیزونه یو لکه نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلک شوکې کوي لارې شوکې دا مونږ څه بلاوالي نو یو درې چې دی په جوارو کې پټ ناست دي او یو په لار کې کینولی چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه به در به شو به شو په دې کې یو خروالا پې راغلی کلال و لوښي خرڅ کړي و لخته ورسره وه چې راغی دا اجړا ورته وایي چې کلال کاکا ودرېږه
وی ولې وی مونږ غلیو لار شو کو هغه چې خبرې اورېدل چې وای دا خو اجړا دی بس هغه د خره لخته خو ورسره وه که نه چې تړک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه منډې کې هغه نورو جړاګانو ته اواز کوي خورې راوځئ هغې وی څه دې وکړی ویل ویې پېژندو مونږ یې پېژندلي تاسو پوهېږئ مونږ یې پېژندلي مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام یو ښځه راله او شکایت یې وکړو چې عمر فاروق ورته راپاڅېدو لارې له ورته نظام اسلام درته ښیم په منبر ولاړ دی خطبه وایي یو غلام راپاڅېدو د ګریوان نه یې ونیو منبر نه یې لاندې راکوز کړو ورته ویل ولې بچیا وی دا د پیغمبر منبر دی ته په دې خطبه نه شې ویلی په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف ته ظالم یې وی چې ولې وی په مال غنیمت کې څادرې راغلې وې ما هم تې کمیس جوړ کړی او تا هم تې جوړ کړی زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی معلومیږي دا چې تا ځان له دوه څادرې ساتلې نو تا امیر المؤمنین نه یې ته ظالم یې حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغوښتو چې بچیا زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی پلاره ما یو خپل څادر هم تاله درکړی چې غلام ته دا خبره وکړه ورته زه اوس وخېږه منبر ته خطبه شروع دې ته وایي نظام اسلام ته به د نظام اسلام په ملک کې یو سپۍ ته ووایې چې دې خوا راشه یو بابو ته به جواب بابو صاحب دې خوا راشه دې بابوګانو اکثر دا چشمې داسې چولي په دې ځای دې خوا راشه چپړاسي ته مې دا څوک دی پاگل بچی بابو صاحب لږ بار راشه او به وایي ویلی شئ نظام اسلام دې ته وایي چې امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروق دې خوا راشه په منډه والا را ماشوم یې غېږ کې ورته له عمره په دې مې پوهه کا چې دا قرآن یوازې زمونږ دپاره قانون دی او که ستا هم دی عمر فاروق ورته ویل دا هر چا دپاره دی هر چا دپاره وی هر چا دپاره دی وی زما دا غېږ کې ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې دا د هغې نه پیدا وی چې ښه وی زه بیبي په مخه دی کور ته راغی او زوی د سر نه راونیو دیوال سره ډغرې وه او جلاد یې راوغوښتو وی زما قانون دا دی د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دورې ووهئ لګوي جرګې ولاړې چې عمره ستا دا زوی قرآن ډېر مزېدار لولي خدای د پاره معافې کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی مې چرې معاف کړي نه دي والله که زوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی سل دورې لګاو خو چې سلمه دورې ولګولو راوغورځېدو لتې ټکولې راغی او په دې مخې ورته لاس ووالي ویل بچیا که ته مړ شوې او مونږه ښخ کړې نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي دا د دروغ وهلي زخمونه ورته وښایه او ورته ووایه چې پیغمبره تا چې کوم قرآن پرېښی عمر پې داسې عمل کړی چې په کور راغلم نو صرفه یې ونه کړه لږ ساعت چې تېر شه انا لله و انا الیه راجعون دیتا وی نظام اسلام دیتا نوی نظام اسلام چې ملک ټول د غلو ډیپو دی تر اوسه یو غل نه لاس غوڅ نشو ملک ټول د زنا ډیپو دی تر اوسه یو زناکار سنگسار نش ملک ټول د شرابیانو ډیپو دی ملک ټول د شرابیانو ډیپو دی یو شرابی په درو نه والی شو
دیتا وہی نظام اسلام چغی دی صاحب یو بد حال جوڑ نظام اسلام او نظام اسلام او نظام اسلام چې د خلکو له د خولې نه بوټو زړه او کلیجیان خلکو الټی کړي چې دا نظام اسلام دی څه شی دا نظام اسلام بیا د عمر د مرګ نه وروسته عثمان ذی النورین خلیفه شو عثمان خلیفه شو سازش ورته جوړ شو په کور کې بند فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو تورې پې وچلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته ووی چې کوم کار پیغمبر نه دی کړی زه نه زما ځان دې لار شي خو د دوی ځان دې بچ شي کور کې ناست او رستو نه پې حمله وشوه قرآن لسته او رستو نه په تبر ووالو فسیکفیکهم الله دا آیات وی او د سر مازغې په قرآن ورپرېوت زما عزیزانو دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام دا عثمان سړی والا راغی پیغمبر را لېږلی ما یو من شات مې پکار یقینا بچا نن چې دا په ملک صاحب دا غوټ غوټ ساربه چغې وایي نظام اسلام یو وزیر دی زما غوندې تی 15 جوړیږي نو هغه هم وایي چې نظام اسلام نو ما ورګه چې زه درشم هلته درته کښېنم چې یاره داسې چل دی چې 2000 روپۍ مې پکار تاسو خو لږ تجربه وکړئ